د پیښور پوهنتون فارست کالج چې اوس د پاکستان فارست انسټیټیوټ په نوم یادېږي پرانیسته 1916 کې د هغه وخت صدر ایوب خان کړې وه، خو د دې کالج ټول هیواد کې ځانګړتیا دا ده چې دلته د ځنګلونو، ځنګلي ژوند او ځنګلونو سره د تړلو نور متعلقه څانګو یو میوزیم یا عجایب خانه جوړه کړې شوې ده، کومه چې نه یوازې د کالج پروفیسورانو او زده کوونکو ته قیمتي معلومات ورکوي بلکې سیلګري ته هم خوند اخلي. د یاد کالج بیان غلام رضا د دغه عجایب خانې په هکله ډیوه ته وایي. دا فارسٹ ریلیٹڈ واحد پاکستان میوزیم دی چې د پوره میوزیم کې فارسٹ ریلیٹڈ شیزونه دي موږ سره د کې تاسو ګورئ برډز دي انیمل د بیا لغه پورشن دی بیا فارسٹ ریلیٹڈ سوره جنگلات شیزونه دي موږ د میوزیم کې موږ سره دي. او یو بل خبره ده چې زموږ کوم فارسټري سټوډنټان دي بی ایس سی او ایم ایس سی او بی ایس فارسټري هغه د میوزیم نه ډیر استفاده اخلي. اور بعض کم زموږ بار یونیورسټي پېښور یونیورسټي زوالوجي باټني او انټمولوجي دی راځي د اغیلم دلته ډیر از د کول ملاویږي. زیاته کړه دی عجایب خانه کې ځینې سیزونه د ویش نه وړاندې د هند فارست کالج نه دلته راوړل شول، خو بیا د وخت تیریدو سره او د ځنګلونو په هکله د نوو څېړنو سره سم نور سیزونه اضافه کړی شول. اوس شمیره لکونو ته پورته شوې ده. د کالج د اخري کال زده کوونکی مامون رشید د یو ماډل په ذریعه ښایي چې پاکستان کې د سمندر نه واخله صحراګانو، ډاګونو او لوړو واورینو غرونو کې کم بوټي، ونې، مارغان او نور ځناور ژوند کوي. مونږ دا دغه میسج ورکو چې یاره په پاکستان کې مونږ سره د سی لیول نه ونڅه تر سنو ایریا پورې مونږ سره په کومه ایریا کې کم وایلډ لایف سپیشیز دي، نو دغه مونږ چې څومره دغه ایښي دي سپیسیمن هغه نه مونږ صرف دا میسج ورکو معاشرې ته. وای دی کې ځینې داسې مارغان دي چې یو موسم کې دلته راځي او بلکې بیا نوي ځینې کالو سر دلته موجود وي، خو د بده مرغه نه یوازې د ځنګلونو د کمی په وجه مارغانو او نورو ځناورو کې کمی په نظر راځي بلکې تودوخې کې هم اضافه لیدی شي. د لاهور نه راغلی دغه سیلګری د خپلې کورنۍ سره د عجایب خانې کتلو راغلی دی او وایي वो बच्चों के लिए बहुत बड़ी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है. मैंने उनको बताया कि हमारे लिए ये जंगलात जो हैं एज ए पाकिस्तानी क्यों ضروری हैं یا ګلوبلی. وای دی عجایب خانې کې د ماشومانو لپاره د زده کړو ډېرې موقع دي. ما خپلو ماشومانو ته وویل چې زموږ لپاره ځنګلونه ولې ضروري دي یا د ځنګلونو په نړیوال کچ څه اهمیت دی. ما د پاکستان د داسې قسمه نورو کالجونو لیدنه هم کړې ده، خو دومره غني عجایب خانه په ډومبي ځل وینم. رودګي سے بچاتی ہے. پاکستان کې د ځنګلونو کره شمیرې نه دي معلومې. حکومت ادعا کوي چې دا د ټولې رقبې 5% جوړیږي، خو د ملګرو ملتونو UN فود اینڈ اګریکلچر ارګنایزیشن وایي دا 2.2% دي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوه، پیښور.